زما معزز سامعین و حضرات ورونو خاموش او ټول خبرې کوم ټولو خواصو ټولو عوامو ته واضحه معلومه ده چې نن د پیر ورځ په 9 بجو باندې د شفیع حاجي صاحب په حجره باندې او په دې مسجد خوشا باندې په مسله د جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې یوه عظیمه مناظره سورج وړاندې ټاکلې شوې وه. د جانبینو دعوې لیکلی شوي وي، شرایط لیکل شوي وو، د جانبینو مناظرین او ثالثان لیکلی شوي وو. طریقه دا وه چې یو به مناظر وي، یو به معاون وي، څلور به ثالثان وي د هر جانب نه. الحمدلله زمونږ اهلسنه والجماعت د طرف نه په دغه مناظره کې مناظره مظهري صاحب رامخې کړي، محمد حکیم مظهري صاحبو رامخې کړي، لږ رامخې ته راوځي. دا نور عوام کښېني، دا شاته نور کسان کښېني، الله مه بخښه، دا نور کسان کښېني. مولانا محمد حکیم مظهري صاحب موجود دی په دې محضر کې. د هغې معاون په دې مسله کې مناظر اهلسنه والجماعت جناب سید آیاز علي شاه صاحب زمونږ په خوا کې ولاړ دی، تاسو ته په نظر راځي هغې موجود دي. او ثالثانو په حیثیت باندې په هغې کې د جناب مناظر اهلسنه والجماعت مولانا شاه منیر صاحب هم ذکر شوی و، هغې موږ سره په دې محضر کې موجود دي. فقیر خادم د علماو د اولیاو غلام حضرت غلام تاسو ته ګویان دی په دې مسله کې د ثالث په حیث لیکلی شوی محضر کې موجود دی. زمونږ چې کوم علماو محمد حکیم مظهري صاحب نو خبره دا کوم تاسو ته چې زمونږ الحمدلله څلور علما ثالثان او زمونږ مناظر اهلسنه مولانا محمد حکیم مظهري صاحب د هغې معاون سید آیت علي شاه صاحب سره د څلورو علماو ملګرو رفقاو محضر کې تاسو ته ښکارېږي. هغه مقابل جانب تاسو ګورئ چې کوم ځای ټاکلی شوی سهار وختي نه مونږ 3 ګنټې انتظار په هغه حجره باندې کړی دی، هلته نشته دي، هغه په خپله علاقه موجود دي. دا مونږ د ډي اس پي پولیس وغیره ټولو ته دا وایو چې مونږ اهل سنت شرپسند نه یو. حکومت ګورنمنټ په دې باقاعده خبر دی چې پاکستان کې کله هم شر او فساد جوړ دی، د دغې خلکو نه جوړ دی. اهل سنت والجماعت په ملک کې فساد پیدا کولو والا خلک نه دي. مونږ همیش فساد ختم کړی دی، مونږ اتفاق ته خلک راغلي. البته په دې مسله باندې دی شور کړی و، دی زور لګولی و، دی به چیلنجونه ورکول. زمونږ علما محضر کې موجود مقابل جانب په نظر باندې نه راځي او دا لیکل شوي باقاعده پرچه موجوده ده چې کم جانب موجود نه شو نو هغه جانب په پړ وي. او په دې مسله باندې 11 جرګې یو او 4 جرګې نورې نو تقریبا دی 14-15 جرګې سفارش کې رالیږلي چې مناظره پرېږدئ، زمونږ ملا به مو شړو، مونږ به هر څه کوو، په جومات په میلاد هم پرېږدو. علما اهلسنه والجماعت دا ویلي چې دې ورځ ته به مونږ حاضري خامخا کوو. الحمدلله زمونږ علما موجود، مقابل جانب علما څه چې عوام هم په نظر نه راځي څوک هم نشته دی. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره رسالة، نعره رسالة، اهل سنة، اهل سنة. لنډه خبره دا کوم چې نن نه بعد هره مسله 52 مسایل د اهلسنه والجماعت د اهلزیغ سره مختلفو جماعت سره په لانجه دي. مونږ حکومت ته هم دا اپیل دی، مونږ ډي اس پي صاحب ټولو ته دا سوال دی چې مونږ شرپسند نه یو ستاسو د تاڼې دننه امن ماحول کې دا علما مونږ سره کېنوئ خبرو ته، او چې نه نو دوی بند کوي په دې خبرو باندې چې بیا د جشن عید میلاد النبي وغیره وغیره پسې بد نه وایي، بد دې نه وایي. او تاسو هم دغه غلط خلک وپېژنده، څنګه چې د دې مخالف یې په کلکه د دې مخالفت اعلان کوي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. درود شریف په شوق سره ولولئ.